یوه ټیکټاکره مړه شوې ده د ګیلمنې په نوم باندې، نو چې په فحاشۍ را پیدا کولې ورکولې هېڅ پیدا نشته. ټیک ټاکره ګیلمنه شهیده ده او که مرداره، او آیا هغه پیسې چې به دې له ټیک ټاک سره ګټلې او بیا به له مدرسې او جومات سره کومک کول، دغه پیسې حلالې دي که حرامي؟ تازه مولانا صاحب د جومات په منبر باندې د ګیلمنې د مړینې د هغې د شهادت او نه شهادت او هغه پیسې چې به دې له جومات یا مدرسې سره کومک کول په اړه تازه بیان راغلی دی. په ویډیو کې را سره تر پای پاتې شئ چې د همدې مولانا صاحب ټول بیان په همدې ویډیو کې در سره شیر کوم. دې مولانا صاحب تازه په خپل بیان کې د ګیلمنې په اړه خبرې کړې دي او ویلې دي خبر شوم چې د ګیلمنې په نوم یوه ټیک ټاکرې چې تازه وفات شوې ده ویل کېږي چې له جومات سره به د میاشتې 2 لک روپۍ کومک کول. مولانا صاحب وایي کومې پیسې چې به ګیلمنې په فحاشي، بدکاري او زناکاري پیدا کولې او بیا به د هغې څخه مدرسې ته ورکولې، نو هیڅ فایده نشته. دی وایي کوم ملا چې به له ګیلمنې څخه پیسې اخیستلې هغه هم بد کول، د هغه جومات ملا هم باید له ګیلمنې څخه دا پیسې نه وای اخیستې. مولانا صاحب وایي که چېرته یو انسان د ګندګري او فحاشي پیسې راخلي او د ثواب په نیت یې مسجد او یا هم کوم بل کس ته ورکوي، دا ډیره لوی عظیمه ګناه ده او حتی په دې حالت کې د کفر خطر هم شته چې انسان دې پرې کافر شي. په پاکستان کې ملایان هم په اتفاق نه دي. پرون مې د یو بل ملا تقریر اوریدل چې هغه د ګیلمنې په اړه وایي چې ګیلمنه دې الله تعالی وبخي هغه پاکه شهیده ده. خو زه بیا دا وایم چې که چېرته ګیلمنې ته پاکه شهیده وویل شي نو بیا باید ټول خلک همدا فحاشي او ګندګري شروع کړي، ښې پیسې به هم وګټي او شهادت به هم حاصل کړي. دوی له اسلام څخه ګپ جوړ کړی دی. هر سړی به راځي په معاشره کې به ګندګري او فحاشي خپروي او بیا چې کله ورنه څوک ډز پورته کړي بیا به همدا ملایان وایي چې دا شهیده ده. په سوشل میډیا هم د سوشل میډیا کارکونکو ترمنځ له څو ورځو راهیسې همدا ګرم بحث روان ده. یو قسم خلک وایي چې ګیلمنه پاکه شهیده ده او بل قسم خلک وایي چې مرداره ده. ښه ده چې له دې ګند څخه زموږ معاشره پاکه شوه. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا ولیکئ.